په افغان خاوره کې وه، افغان ځوانان ورته ولاړ وه، ورسره جنجال یې و. له ځینو کسانو څخه یې ټلیفونونه اخیست و، مت کړي وه او پر ځینو اوښتن ګاز پاشلي وه. دا څنګه موضوع دوی څنګه راوښتي وه؟ تاسو خپله پوهېږئ چې دا ولسوالي ډېر کم وخت کې شنه شوې ده. حالات نظامي دي، ملګري مسلک دي په کارو باندې. تقریبا دا 10 دقیقې دا صحنه نه ده پېښ شوې، 10 دقیقې 10 منټه. دا خلک په دې خلکو ورغلي وو، ازدحام یې جوړ کړی، داسې رش و. دا خلک د خپل دفاع بولي یا د خپل ځان څخه په کوم خاطر بولي. ته راوښتي وو، موږ فوراً دوی ته خبرداری ورکړې که یو انچ مخکې راغلاست بیا به خیر نه وي. دوی فوراً برته کړل شوي. یعنې ته وایه کسانو حمله پر کړې وه، په ډبرو یې ویشتل، هغوی د ځان د دفاع په خاطر مځکې ته راوښتي. خبره دا ده چې دوی ډبرې پر غورځولې وو. دلته لغړیانو په نام باندې څوک شته چې هغه غواړي دلته لار دوی نو ښه به دا نه وایي چې دوی تاسو ته معلومات درکړی وای چې دغسې موضوع ده چې دوی راوښتله؟ نو کېدای شي دغه حالات چې داسې دغه کې راشي، پر خود کې راشي چې ډبرې ورېږي. کېدای شي په داسې وخت کې هغه څوک دغه موقع ته لاس نه ورسوي چې چاته یو مسؤل کس ته ووایي، ځکه چې دا خلک باندې راځغلي. په دې خاطر باندې فقط یو 10 منټه یا 8 منټه به دا موضوع پېښ شوي، بلکې دا خلک پېښ شوي. یعنې د بیا ځلې لپاره مو ورته وویل چې دا کار ونه کوي؟ زه به دا موږ په افغانستان باندې 53 ناټو ته ماتې ورکړې ده. دا خاوره په موږ دومره ګران ده، 1 انچ خاوره موږ چا ته ورکړو. دا خاوره زموږ ده، دا پر موږ د مور حیثیت لري، دا په موږ باندې په هره معنا باندې قدر لري. 1 انچ نه څوک دې خاورې ته ورپرېږدو، نه د چا ته حق ورکوو چې دی زموږ په خاوره تجاوز وکړي. یوه بله پوښتنه مولوي صاحب، دلته دغه اغزن تار له ځینې برخې پاتې نه دي بشپړې شوې، ستاسو په سیمه کې دي، پخوا د حکومت په سیمه کې و، ستاسو په سیمه کې دي. هغو ته اجازه ورکوئ چې اغزن تار بشپړ کړي که یا؟ دا خو دا پوښتنه ده چې اشپزغني څه وکړي. ولې پېښه داسې ولې چې دا 100 کاله د اغزن تار نه شو جار. اشپزغني اشرف غني حکومت چې راغلی او هغه اوس اغزن تار راغلی پر 100 کیلومتره باندې. مولوي صاحب د هغوی په وخت کې تېر شو، ستاسو په وخت کې اوس لږ سیمه پاتې ده. دا خو د ملکو په منځ کې یو قرارداد دی. دا قرارداد به زه هلته په دې باندې به زه خبره کوم چې زما واک زما قدرت راشي، هغه ریاست باندې زما واک راشي. اوس خو زه یو څوک یم چې